بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د اسلامي امارت د سفر په جریان کې په روسیه کې مشتو افغانانو سره د مقدماتي غونډې ترسره کول، هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو هڅې، او د فرانسې د ولسمشر لخوا د لندن څخه د فلسطین د دولت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه. د لوی مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د چنګاښ 18 نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن په کوربه هیواد کې له مشتو افغانانو سره تعارفي ناسته وکړه. په دې ناسته کې ښاغلی حسن د روسیې لخوا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل ستایلي او هیله یې ښودلې ده چې دغه ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګڼو برخو کې د اړیکو د لا پیاوړتیا لامل شي. نوموړي زیاته کړې کوشش کوي چې په کوربه هیواد کې د مشتو افغانانو رښتینې خدمت او ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه وکړي. همداراز په یاد هیواد کې مشتو افغانانو د روسي فدراسیون د وروستي دریځ هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې دا ستر ګام به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او دې هیواد کې د مشتو افغانانو د ستونزو حل برخه کې اغیزمن تمام سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار او چارو مرستیال مولوي محمد زاید احمدزي په مشرۍ بیرته راستنېدونکو کډوالو ته د کاري فرصتونو د برابرولو کمیټې غونډه کړې ده. دې غونډه کې د کارموندنې په موخه له اماراتي ادارو سره د نږدې 2000 تنو راستنه سوو د نومونو او وړتیاوو لیست شریک سوی دی. دغه راز دې غونډه کې څرګنده سوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت به په ټول هیواد کې بیرته راستنېدونکو هیوادوالو ته د مسلکي زده کړو برنامې پراخوي. د سمنګان ولایت په حضرت سلیمان ولسوالۍ کې د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په لګښت د 11 پروژو چارې پیل سوې. په یادو پروژو کې د سړکونو ترمیم، استنادي دیوالونه، د اوبو رسونې د یوې شبکې جوړول، 4 چکډمونه او د کانالونو جوړول شامل دي. د یادو پروژو د پلي کولو پر مهال به د سیمې لسګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابره سي. او په پای کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د بریټانیا پارلمان ته په خبرو کې له لندن څخه غوښتي چې فلسطین د خپلواکه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. مکرون ټینګار کړی چې د فلسطین په رسمیت پیژندل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره ده. همداراز نوموړي په غزه کې له قید او شرط پرته د ژر تر ژره اوربند غوښتنه هم کړې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.